السلام علیکم. سموده مخکې د پارامي چرګانو په باره کې ځینې افواګانې ځینې غلطې خبرې ګډې شوې وي، لکه مثال کې طور پر چې د په خوراک کې د خنزیر غوښه، نو اوس که دی هغه خوري خو دی د خنزیر غوښه خوري او بیا ته دا خوري، نو خنزیر غوښه خو تا ته راوړلی شي، یو قسم له پتا حرام هم چې تاله نقصان هم درکولی شي. یا ځینې خلکو به د بیمارانو چرګانو تصویران راواغستل، هغه به یې شیر کړه، سره به یې لیکلي چې دا وګوره دې کې دننه دا بیماریانې خفیه پټې پرتې دي، دا تا ته راوړلی شي، زونوټیک بیماریانې دي، تا بیماری نقصان ده چیز دی، دا مخوره. نو په هغې باندې ما ځینې کلاس 2-3 تاسو سره اخیستی و، لیکچر مې درکړی و چې ګوره دا کومې خبرې دي دا بیزلیس دي، بې بنیاده دي. دی چې خوراک کوي هغه څنګه په ده کې میټابولایز کېږي، څه چلونه کېږي، چې تی خوري تا سره څه چلونه کوي، ډیټیل سره ما هغه ایکسپلین کړي ته په هغه لیکچرو کې کتی شي. خو د هغې نه ځینې خلکو بلکې بلا خلکو دا مطلب اخیستی او چې سر د دې مطلب دا چې د ده دا نقصانات اړوله شته دی، نه دا ډېر پیور شی دی، اني ټایم او چې څومره خوړلی شو نو خورو به مسله نشته، نقصانات یې نشته. نو داسې خبره هم نه ده چې د ده نقصان د سره شته دی، نه ساید افیکټ ګوره د هر څیز، نو د دم نقصان شته او ښه نقصانات شته. اوس د ده چې کوم نقصانات دي په هغې کې درته د ټولو نه هیوي نقصان ایکسپلین کوم چې څه نقصان د انسان له تا له درکولی شي. دې خوا وګوره زما خبرې ته غوږ کېده. دا چرګان نه دي، دا فارامي چرګان دا رارسي تقریبا په 50 ورځو کې خپل فل ویټ چې ګین کوي. نو کوم چې پخوا به دا چرګان فارامي چرګان دا به چې د شپږ 50 ورځو شو که نه، نو د ده وزن نه دی، دا به تقریبا کیلو ته قابو کېدلو، کیلو شوی به نه و، کیلو ته به قابو کېدلو. ورته وګورئ څنګه خوار پړق دی. بیا د جینیټیک انجینیرینګ په ترو، هایبریډایزیشن غوندې ټیکنیکس په ترو باندې په هغې کې لږ اډوانسمنټ وشو. نو اوسني چې بیا هغې پسې کم سپیشیز رالل، د اوسنۍ زمانې نه لږ مخکینۍ هغې پسې چې کم سپیشیز رالل، هغه به چې د شپږ 50 ورځو شو، نو د هغه وزن به بیا 2 کیلو ته قابو کېدلو. نو خلکو به خوښو 2 کیلو غوښه به پکې کم از کم 2 کیلو ته به وزن قابو کېدو. بیا په دغه هایبریډایزیشن کې جینیټیک انجینیرینګ کې نور اډوانسمنټ وشو، په مخکې باندې روانو. نو اوسني چې کوم سپیشیز راغلي که نه، هغه چې شپږ 50 ورځو ته ورسي او ښه مضبوط برابر خوراک یې کړی، نو د هغه وزن کم از کم 4 کیلو، څه د پاسه 4 کیلو ته قابو کېږي. خلک ورته وایي سم سنډا دی، هلکه به دقه یو ته راواله سم سنډا دی. اوس ګوره دا وزن چې د ده سیوا شو که نه، نو یاد ساته خلک وایي دا د ګرم خوراک د وجې، دا کوم خوراک چې دله ورکوي د هغې د وجې نه سیوا شوی، نو دا د هغې د وجې نه دی. که نه ته کورنی چرګ راونیسه او هغه د دقه خوراک ورکړه چې څونه د زړه غواړي ولې ورکړه او هغه ته 4 کیلو ته راورسوه، نه رارسي. دا اصل کې جینیټیک انجینیرینګ دی. په جینیټیک انجینیرینګ کې مختلف قسم ټیکنیکس دي، په هغې کې هایبریډایزیشن دی، مختلف قسمه نور دي چې د هغې په ترو باندې د ده په جینز کې چینجز کېږي او د ده یو قسم له ته ویلی شي چې سپیشي بدله شو، دې ځای ته راله د ده جینیټیک میک اپ بدل دی، ځکه دی دونه غټېدی شي. صحیح ده، د خوراک وجه نه ده، د خوراک وجه ده، خو په یو خاص جینیټیک میک اپ کې دننه څنګه، لکه مثال کې طور پر دله که ته خوراک ورکوې دې ځای ته یې نشي رارسولی، دا تې لرکه دا تې لرکه. اوس په ده کې دننه خبرې وکړه، داسې چرګان چې کوم د چا جینیټیک میک اپ دقه شانتي جینیټیک پیټرنز یې داسې جوړي، په ده کې دننه وزن لږ سیوا کېدل، لږ کمېدل، دا د خوراک د وجې کېږي. لکه مثال کې طور پر د دې چرګ وزن 3.5 کیلو هم کېدی شي، 4 کیلو هم رارسېدی شي، د 4 نه بر هم کېدی شي، د 3.5 نه کم هم کېدی شي، خو زیات کم دې ځای ته نه، لږ کم کېدی شي. اوس دا لږ کم سیواوالی په دې سیم جینیټیک میک اپ کې نه دی، دا د خوراک د وجې. دله چې کوم خوراک ورکوي په هغه خوراک کې غوړوالی ډېر زیات، لکه کان آیل وغیره دا په هغې کې شامل شوي. اوس خو تا ته ښه پته ده غوړوالی د انسان وزن هم سیوا کوي. ډاکټر چې کله یو کس ډاکټر لاړ چې وزن یې سیوایي، نو هغه ورته څه وایي ډایرکټ په غوړوالي اول نه بندوي. نو دغه شانتې دا هم دی چې کوم خوراک کوي ګرم خوراک غوړوالی پکې سیوایي. نو چې څونه سیوا خوراک او ښه خوراک دی کولی شي هغومره به د ده وزن سیوا کېږي، ځکه په دې کې وازګه سیوا کېږي. نو چې ښه پوره برابر خوراک وکړي نو 400 د پاسه 4 کیلو د ده وزن جوړېږي. برابر خوراک ونه کړي نو 3.5 یا څه کم 3.5 کیلو وزن د ده جوړ شي. نو بیا خو خلک نه خوښوي، خلک خو هغه زیات وزن والا خوښوي، هغه زیات وزن والا ځکه جوړ شوی چې دغه غوړ خوراک دغه خپل فیډ ډېر زیات کړی، نو وازګه پکې ډېره جوړه شوې وه. اوس چونکې په دې کې وازګه ډېره زیاته جوړه شوې ده، وزن یې سیوا شوی، دغه وازګه نقصان ده. څنګه نقصان ده؟ ګوره دې ته موږ وایو فیټي اسید. فیټس نه دي، فیټس د دې یونټ فیټي اسید دی. فیټي اسید کې مختلف اقسام دي، کوم چې موږ په دې ټاپک کې اوس ډسکس کوو هغه درته زه 2 ښیم. یو د اومیګا 6 او یو د اومیګا 3. دا دواړه دي د انسان دپاره اهم، خو دا به په یو خاص تناسب په خاص ریشیو کې دی. په کوم ریشیو کې چې ستا وجود صحتمند دی، چې یوه حصه د اومیګا 6 وخوړو که نه، اومیګا 6 فیټي اسید، زه به ورته په ساده زبان کې وازګه ویم چې ته پرې پوهېږي. صحیح ده، اومیګا 6 والا وازګه د یو حصې وخوړله، نو یو حصه به اومیګا 3 خوري، 1:1. که فرض که اومیګا 6 د 2 وخوړله او اومیګا 3 د 1 وخوړله هم صحتمند دی، 2:1 هم صحتمند دی، دونه مسله نشته. خو که د دونه ورو سیوا کېږي بیا مسله ده. تا ته پته شته په نن سباني خوراکونو کې دا کم زیاته رسېدلې ده. کم از کم چې 10 حصې سړی اومیګا 6 وخوري نو یوه حصه یې اومیګا 3 خوړلي، 10:1 ته دا را رسېدلې ده، او دغه شی دی ډېر زیات نقصان دی. او دا خبره راودرېږي د مختلف قسمه فرایډ او دا مسله دار خوراکونو نه، په هغې کې یو دا پارامي چرګ هم دی.
څنګه دی خو ته وګوره دا برایلر چکن نه دا برایلر چکن دغه دې ته موږ برایلر چکن وایو دغه ذات ته صحیح دا 3 اونس راواله کنه او دا 3 اونس چکه انالیسیس وکا انالیټیکل کیمستري چې کوي هغه شان کې وکړه ته پته ولګي چې دا اومیګا 6 نه دی په دې کې دنه دا اومیګا 6 په دې چرګ کې دنه په دې 3 اونس کې کم از کم 300 ملي ګرام دی او دغه اومیګا 3 په کې څونه دی صرف 10 ملي ګرام نو د دې تناسب ریشیو ته وګوره دا تقریبا 10 ریشیو 1 راځي مطلب لس حصے ته اومیګا 6 خوري او یو حصہ اومیګا 3 خوري اقل نقصان ده والا سټیج ته لاړي دا ډېر غټ نقصان ته درکې او ورسره چې کوم خلک دا فرایډ وغیرہ خوري دا باربیکیو چې کې پاږي کې نور غړواله استعمالي زیاتره په هوټلو کې خلک کوي کنه تا ته پته شته تناسب 20 ریشیو 1 تر رسیدلی 20 ریشیو 1 تر رسیدلی 20 حصے شل حصے اومیګا 6 خوري یو حصہ صرف اومیګا 3 خوري دا ډېر غټ نقصان بیا کاس کوي په دې طریقه باندې دا چرګ نقصان کاس کوي او ګوره کله چې دا ریشیو دومره فلکچویټ شو ګډه وډه شو دا اومیګا 6 سیوا شو اومیګا 3 کم شو دا څنګه نقصانات تعالی درکول شي یو څو پکې درته مالي کړي دي نمبر 1 کارډیوواسکولر ډیزیز د زړه چې کمی پټي دی هغه د خرابوي په هغه کې ته مختلف قسمه مسلې کاس کولای شي دا غي پرګونو کې ته کاس کولای شي مطلب د زړه بیماریان ته کاس کولای شي کارډیوواسکولر ډیزیز د زړه مریض کولای شي سره یو نمبر 2 اټو ایمیون ډیزارډرز کاس کوي ستا ایمیون سیستم نه قوت مدافعت دا په خپل ستاپ مختلفو حصو باندې حمله کوي دا غي نه سره بیا ډیر زیات خرابېږي لکه مثال کې تور پر زبر ویم یو ریوماتوید ارترایټس دا جوړونه چې خراب شي په دې ځکه چې ستا خپل قوت مدافعت په دې جوړونو کې دنه چې کم ساينوویل فلویډز دي یا دا مختلف کارټلیجز لګیدلي په هغه حمله کې خرابې یا جوړونه درد شروع کی خراب شي دغه مختلف قسمه الرجیز هم دا غي نه کاس کې مختلف نور بیماریان هم دي ټول بیماریانو ته چې ستا د قوت مدافعت نه په خپل کاس کې ځکه چې قوت مدافعت هوش او حواس کار نه کوي دی بیماریانو ته مونږه اټو ایمیون ډیزارډرز وایو او هغه هم د دې نه لګي چې کله د اومیګا 6 ډیر زیات سیوا شي اومیګا 3 کم شي دغه د دې نه علاوه نیورولوژیکل ایشوز اعصابي بیماریان ستا په اعصابو کې فرق راتلی شي نروز د ګډوډېدلی شي داسې پکې کینسر هم راتلی شي داسې مختلف قسمه نورې بیماریانې چې کله دا ریشیو دومره ګډوډ شي فلکچویټ شي نو د چرګ نه خواږه کېږي چرګ نه خواږه کېږي نو دا نقصان ته دی کاس کولی شي خو اوس یاد ساته دا یوازې چرګ نه دی ښه داسې دا خوراکونه په دې کې نور هم شته دی یو خبر او بل خبره د دې دا مطلب هم نه دی چې ته د اومیګا 6 ماخله اومیګا 6 مخره نو ته به ټیک ټاک شي تا ته ما دا نه دی ویلي چې ته اومیګا 6 والے تا کې دا بیماریاں کاس کیږي د اومیګا 6 او د اومیګا 3 ریشیو د چې ګډه وډه کړل اله به دا بیماریاں کاس کیږي اومیګا 6 چې څونه خورل شي خورا ور سره اومیګا 3 خورنه چې ریشیو برابر و ایسم دته نشي ویلي د ریشیو ګډه وډه شوی د پزینو خوراکونو کې په هغه کې یو دا چرګ دی او زه تا ته د اومیګا 6 خبره وکم دی خو ته د ګوره دا اومیګا 6 یوازې په چرګ کې خو نه دی دا اومیګا 6 د ویجیټیبلز آیل لکه مثال کې تور پر کارن آیل شو یا سن فلاور آیل شو د نور پرس نه چې کوم تیل اوزي یا سویابین آیل شو ګوره ویجیټیبل آیل مطلب د سبزیانو نه چې کوم تیل اوزي نو موږ دا تیل الونو دا غوړي الونو دا تیل چې کوم موږ په سالانو کې چې ویجیټیبل آیل دی پاره کې اومیګا 6 دی نو بیا اوس ګوره دا اومیګا 6 تا د لپاره اهم دی داسې نه چې اومیګا 6 ته پرې د اومیګا 6 کې د پرېښود او ستا وجود ته دننه اومیګا 6 نومې وازګه نه تلله فیټي اسید نه تلو نو تا ته څه نقصانات کاس کېدای شي خبرې ستا دماغ به صحیح کار نه کوي برین فنکشن به دې صحیح نه کېږي دې که ستا وجود کې دننه و ستا هاي بلډ پرشر دا تاله ریډیوس کولی شي د بلډ پرشر مریضانو له خی ولا خشه دی دغه شانته کې ستا بون هیلث مینټین ساتلی شي که اومیګا 6 نه و تا ته به د اسټیوپوروسس غوندې بیماریانې کېږي هډوکې چې سوری شي نری شي په اسانه ماتېږي داسې مختلف قسمه نورې بیماریانې نو دا اومیګا 6 خو ډېر زیات اهم دی داسې نه چې دا به د سره نه ته خپل د ډایټ نه لرې کې چې اومیګا 6 خطرناک شی دی دا صرف زه تا ته دا وایم چې د ده ریشیو د اومیګا 3 سره دا به ته دونه اخلي د اومیګا 3 سره چې دا ستا سره یو حصه نو چې هغه هم یو حصه که دا تا دوه حصې کړې هغه یو حصه د بیا هم صحیح ده خو چې ډېر زیات فلکچویټ نه شي چې دا ډېر زیات وي هغه ډېر زیات کمي اوس په دې کې بلا شي خلکو دا غلطي کړې ده چې د دې مقدار کم کړی دی نو دا هم ډېر زیات اهم دی د مقدار به نه کمې ورسره به د مقدار سیوا کې چې دا د څونه سیوا اخیستی ورسره قمره دام سیوا واخله نو دواړه ستا په وجود کې برابر شو نو بیا به تا ته دا هېڅ نقصان نشي کاس کولی ریشیو برابرول دي ریشیو او دا تا ته په څه کې ملاوېدی شي دی تا ته په پیو کې ملاوېدی شي دی تا ته په مستو کې ملاوېدی شي دی تا ته په سبزیانو کې ملاوېدی شي دی په مهي کې په فش آیل کې دننه موجود وي اومیګا 3 نو اصل کې د ریشیو خبره ده دغه ریشیو په دې پارامی چرګانو کې لږ ګډوډه شوې ده چې هغه ته خوري هغه ته نقصان کاس کولی شي اوس زما خبره ته غوږ کېده د دې څه مطلب شو چې اوس به دا چرګ د سره خورونو نه کنه نو بیا دې سیز غلط کوی ولې ستا د وجود د پاره درې د ټولو نه اهم سیزونه چې ستا د وجود د پاره ستا په نیوټریشن کې اهم دي هغه کاربوهایډریټس دي پروټینز دي او فیټس دي دې ته موږ ټرایوم وایریټس په شریک وایو دا ډېر زیات اهم دي او د پروټین خو سورس یو غټه غوښه ده یو مې دی یو چرګ دی نو چې نه خوري پروټین به د کم ځای نه راځي
چرګ به خوري خو په داسې اندازه کې به خوري چې دا اومیګا 6 تا د اومیګا 3 نه سیوا نشي. مطلب دا چې مایع به د سره خوري، د سره به ماستپی وغیره استعمالي، د سره به سبزیان پیاز وغیره استعمالي، نو ستا به اومیګا 3 سی وای، اومیګا 6 که سیوا شو، اومیګا 3 مو سیوا شو، نو ریشیو به برابر. نو لہذا د دې مطلب دا چې صرف چرګ ته به کار نه وي، داسې نه چې ټپ دی ورته راغستی والی دی ورته پرلتي او تش چرګ خوري. ځینې زمونږ باډي بلډران حضرات چې خوري بس چرګ او چرګ وجود جوړومه، هغه نقصان کاس کولی شي. د چرګ سره بیلنس ډایټ څه ته وایي؟ بیلنس ډایټ زما په خیال چې زما په لیکچر شته که نشته دی وبکو بیلنس ډایټ به استعمالوي. چرګ دې هم پکې وخوړو، مایع دې هم پکې وخوړو، غټه غوښه هم دې وخوړه، سبزیان یې ډېرې پکې وخوړه. سبزیان چې څونه ډېرې خوري هغومره به دې صحت ښي، خو که تشې سبزیان یې خوري عموم مسله ده. لہذا دا پروټینیشس خوراکونه به مو سره کې غوښه، مایع او چرګ او ورسره د فروټو استعمال. نو دا بیلنس ډایټ چې ته استعمالوي هغومره به ستا صحت ښي. نو دا مې درته یو نقصان وښودو چې پته درته ولګي چې داسې نه چې بلکل پیور شی دی، هېڅ نقصان نشته دی، نقصانات هم شته دی. جزاکم الله خیر.